کوم راوتي دي د میډیا د لاس او هغې ته خلک مذاق وایي، خوش طبیعتي ورته وایي او پرینکس ورته وایي په انګلیش کې، او په دې پیسې ګټي. یعنې دې درجې ته موږ را رسېدلي. په لاره یو مسلمان روان دی، دی تنګوه ښه دا مذاق دی، ویډیو به ډېره کتې کېږي، په دې به پیسې به راځي. اگر که د الله یو بندې تنګ کړو، اگر که د الله یو بندې ذلیله کړو. مخکې ورځو کې ما یو ویډیو کته، یو کس لګیا دی په لاره کې ولاړ دی، ویډیوګانې کوي، نو دې خلکو ته داسې لاس ونیسي چې لکه مطلب دی زه ده سره غاړه میلاو، بیا د بل سره غاړه میلاو کړي. دې ته عام خلک ناستې او قهقهې لګوي او خاندي. او دې کې یو کس را روان دی، یعنې زه درته رښتیا وایم بعض خبرې څوک د چا په مخکې نه کوي، خو دې موقف سره زما د سترګو نه اوښکې تللې وي. یو کس را روان دی او دی ورته لاس داسې کوي، السلام علیکم، واښه خوشحاله مسلمان سړی دی، سړیتوب خاوند دی چې څوک ورته لاس داسې کوي غاړه پورې، دی بیا د بل سره لاس میلاو کړي. هغه کس داسې خوار خوار وګوري اوس روان شو، د سترګو کې اوښکې راشي. تا یو مسلمان دومره تنګ کو، تا مسلمان دوکه کو، مسلمان تا ته لاس داسې کوله وکړو، تا ته د خپل زړه دروازه کوله وکړه، تا هغه پورې وخندل. ته د کوم ځای د سړیتوب خبره به ماته کوې؟ دا زموږ دینداري ده، دا زموږ سړیتوب ده، دا زموږ معاشره ده. بیا په خټه کې اوبه ښه ډېرې چې دا څومره خلک ګوري هغه ټول ورته خاندي. یاره وایي دا هلک ښه دی، دی خلک خاندي. او وایي دا ویډیوګانې ښیي، بعض وایي بعض وایي دا ویډیوګانې ښیي، په دې سره د سړي غم ورک شي. لکه مسلمان تنګوه خپل غم پې ورکوه. یاره که ستا دا غمونه ختم شو که نه زما دا نوم بدل که. ته د الله بنده تنګې خپل غم پې ورکې، ته د الله به بنده پورې خاندې خپل غمونه پې ورکې. او که ما او تا سره څوک داسې وکړي د ځان دپاره یې غواړو. یو سړی د ما او تا ته لاس داسې په لاره کې ونیسي او ما او تا په خوشحالۍ ورشو لاس مې لګو، بیا رانه لاس اخواږي، دا ما او تا د خپل ځان دپاره غواړو. څومره بېعزتي ده. موږ چې چا سره خبره کوو توجه یې موږ ته نه وي که نه، والله چې را زړه م ترې خفه وي. چې زه تا ته خبره کوم او ته ګورې بل چا ته، ته ګورې موبایل ته، نه خفه کېږو موږ. مجلس کې موږ کینو، بیټک کې موږ کینو، خلک لګیا موبایلو کې ګوتې وایي، ما او تا به خفه کېږو که نه خفه کېږو؟ چې وګورې زه په مجلس کې ناست یم، دوی لګیا دي په موبایلو ګوتې وایي، نو چې ته یو سړي ته په لاره کې لاس داسې ونیسو هغه را روان وي، تا ته لاس داسې کړي او ته ترې بیا بل سره غاړه میلاو کړي، دی به نه خفه کېږي؟ تکلیف دې ور نه کوي د دې زړه ته. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي چې درې ناستې دوه پټه خبره مه کوئ چې د درېم دا زړه چېرته خفه نه شي. دومره د مسلمان د زړه اهمیت دی د الله په نیز باندې. او چې ته تماچه راوالې او د درې ډزې یې وولې، یو زړه نه، یو زړه خو تا بلکل ختم کړو، د دنیا نه لاړ، د د پلار، د د مور، د د ښځه، د د بچي، د د خویندې، د رونه، د تره، د ماما، د کاکا. الله اکبر، څومره ګران حساب دې سړي ته پروت دی. موږ ته دا خبرې وړې ښکاري، برید تاو راتاو، یاره چې وي تماچه د سره او یاره چې روسیه ټوپک د سره، لرې که دا ټوپک او تماچه دا څه خبرې دي؟ دا نه د سوشل میډیا خبرې دي او نه د برید و تاوالو را تاوالو دي، خبره د دیندارۍ او د سړیتوب ده. دا نه دی چې تا یو ویډیو کې خبره واوري چې یاره وی بعض خلک به ویډیو جوړه کړي، یاره وایي چې تماچه د سره او ټوپک د سره او د خپلوانو ته یې ونیسي، بیا به دیم دا ویډیو مخکې چلی را چلی. دا ته کومه خبره ښیي؟ کم تربیت موږ د معاشرې کوو او دې ویډیوګانو ته موږ خوشحاله او موږ یې نشر کوو او موږ یې چلو. که چېرته موږ دا قسمه شي نه کتی که نه، نو څه به جوړولی یم نه که نه جوړولی وی. دا مذاقونه چې کې تاسو لیدلي که نه دي لیدلي، د ټولو نه زیاتې د دوی د ویډیوګانې چلېږي. یو سړی، یو عالم، یو دینداره سړی ناست دی، خلکو ته وایي چې مسلمان له تکلیف مه ورکوه. د ده دې ویډیو ته به چېرته شمار یو څو کسان ناست او کوم چې لګیا دی فعلا تطبیق کوي د دې خبرې او نقصان ورکوي، دا هغه په کروړه وګوري. دا دلالت په څه کوي چې معاشره مخکې تللې ده زموږ؟ کوم ځای تللې وه؟ شاته ما یو ویډیو کتلې وه، یو 3 هلکان روان دي. هلکان ورته په دې وایو چې هغه هلکان یعنې پیدا شوي هلکان دي، نور په سړو کې سړي هغه جدایي، زه هغه سړي نه یادوم، هغوی دا کار نه کوي. او دا هلکان دي، یعنې ظاهره کې څه دي؟ هلکان. یو سپین ږیری روان دی،
او د هغه نه دا ټوپۍ راوالي دې ځمکې له راواچي او بیا د خندا شنه شي او هغه لاړ شي غریب خپله ټوپۍ راچوته کړي داسې دوړې ته د هغې کې ووایي یاره یعنې زه دې له څه تعبیر ورکړم ما سره تعبیر د دې نشته سپین ږیرې بیا ټوپۍ د عزت نښه هغه بیا رااغسته او بیا خاورو له راچول او بیا غریب بېوسه هغه کمزوری چې د هغه وخت تللی دی د هغه دوران تللی دی د هغه زور تللی دی صرف دې دپاره چې ویډیو وچلېږي بیا به تا دا سوال کوو راشو چې یاره دا څه چل دی چې زموږ په دې معاشره کې امن نشتی څه چل دی چې زموږ رزق تنګ دی څه چل دی چې دا دی او څه چل دی چې دا زموږ حال دی زموږ د سپینګیري هغه دا حال دی په معاشره کې زموږ د لیوني له موږ څومره تکلیف ورکوو زموږ په علاقو کې چې لیونی یعنی 100% لیونی دې بدله موږ 100% کوو که موږ ته پته ولګېده چې دا لیونی دی لکه چې ما ته پته ولګي چې دا پلانې سړی روان دی لیونی څه مطلب دی بیمار دی لیونی څه مطلب دی بیمار دی راشه داسې یو کار کوو چې د ده دا بیماري الله رب العزت کمه کړي د ده خیال وساتو دی نه پوهېږي ها نه ما ته به راولګو اوس د ده دا بیماري ښه ډېره و او بیا د دې دپاره ډېره و چې زما او ستا ویډیوګانې وچلېږي ما ته مشهور شو موږ به په کومه خوله الله ته وایو چې الله ته مونږ کامیاب کړه او حدیث کې داسې راځي او روایت کې داسې راځي وایي دا ټول دنیا چې ختمه شي که نه لزوال الدنیا دا ټول دنیا چې ختمه شي که نه دا د الله رب العزت په نیز وړه خبره ده د دې نه چې یو سړی راولګي یو مسلمان مړ کړي ته سوچ وکړه چې کله الله رب العزت ته اینې او ته د مسلمانان تنګې ته لیونی تنګې ته سپین ږیری تنګې ته ماشوم تنګې ته خلکو له تکلیف ورکې ته رور تنګې ته پلار تنګې ته ملګری تنګې بیا موږ وایو ما مذاق کوه ټلیفون به وکړي یو سړي ته اواز به بدل کړي په پلانې خبرې کوم داسې خبرې په هغه یاره راشي دا د مسلمان شان دی مسلمان داسې ځکه یحیی بن معاذ رحمه الله به وایي څه ناشنا خبره کړې ده وایي مؤمن کې 3 خویونه دي یاد یې کوي ځان سره او په ځان کې راولئ انشاءالله یې به په تاسو کې تاسو به ښه خلک یې وایي که چا له فایده نشي ورکولی نقصان مه ورکوه یو ده چې چا له فایده نشي ورکولی نقصان مه ورکوه او وایي که څوک خوشحاله کولی نشي خوشحالولی نشي نو غم وله مه ورکوه او دریم که د چا صفت نشي کولی نو بدي وله مه بیانوه او که دا 3 موته ځان کې راوستو کم دي فایده نشي ورکولی نقصان مه ورکوه خوشحالي نشي ورکولی غم مه ورکوه چې صفت یې نشي کولی بدي مه بیانوه نه موږ خو بدي خوشحالېږي وایي ما څه مو وویله ما وله غم ورکو د مسلمان شان دا دی چې دی خو غم کوشش کوي چې د مؤمن نه غم څه کي هغه کم کي دغه حدیث چې ما تاسو ته وایي چې 3 کسان ناست وي نو 2 دې پټه جرګه نه کوي یو روایت کې ورسره داسې راځي الله اکبر دا ډېر ناشنا الفاظ دي په دې بدن باندې دا غونې زیږ شي رسول الله وسلم وجه ذکر کړی دی چې ولې دې 2 پټه جرګه نه کوي وایي د دې سره د 3م ته تکلیف رسي والله یکره اذى المؤمن او د الله دا نه د خوښه چې مؤمن ته څوک تکلیف ورسوي د الله دا نه د خوښه چې مؤمن ته څوک تکلیف ورسوي ته ټلیفون وکړي یو سړی یاره اواز دې بدل کړی دی ته تکلیف دې ورنه کړو یا په لاره کې یو سړی را روان دی ته ورته پټ ناست یو एकदम پې اواز وکړي تکلیف دې ورنه کړو دې ته موږ خوش طبیعتي وایو دې ته موږ ګپ شپ وایو دا د کوم ځای ګپ شپ دی مسلمان تنګول مسلمان یعنی زه به لږ مثال درکړم دا ګوره خلک عام کوي اوس یو سړی دی د خپل ځای نه پاسېرو د نه موبایل پاتې شو د نه بټوه ولېده د نه پیسې پاتې شو دا به د دې ځان سره کېږي هغه ګرځي را ګرځي ته پوس کوي کوم ځای کې دی چاته د نورو کسانو ته ووایي حل ورته مه وایي تاسو دې زړه غمجن نه کړو خوشحاله دي کو خفه دي کو څومره دي